السلام علیکم ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده په باجوړ کې حالات ډیر زیات خراب دي. پوجي اپریشن چې دنو شروع شوی دی ملګرو. و دې ټیم کې چې مومندو نه گاډي روان دي کنه، هغه چې دنو خپل کډي وړي بل ځای ته شفت کیږي. او په دې ټیم کې چې دنو ټیک ټاکران لګي دا غزنانونه چې دنو ویډیوګانې کوي، کم زنانه چې دنو د کور نه چرته نه دی راوتی، چرته بوله غولي، چرته چاول لاس نه لیدل، چرته چاول مخ نه لیدل، چرته چاول خپې نه لیدل. و دې ټیک ټاکران چې دنو هغه زنانه چې دنو به حیا کړي، هغه جنکې چې دنو سوشل میډیا ته راوستي ویډیوګانې ته کوي کنه، چې دا متاثرین دي. ډیر د افسوس مقام دی زمونږ ټیک ټاک موبایل دي او موږ د بل زنانه عزت ته نه ګورو، موږ هغه به عزت کوو. موږ چې پښتانه یو کنه چې خپل زنانه چې دنو هغه بولکې نه بغیر رینو، نو موږ له غوسه راځي دسی د بل کس زنانه وي هغه له هم غوسه ورځي ملګرو. دا په باچول کې حالات ډیر زیات خراب دي. نو خلک چې دنو کډي وړي ملګرو، خلک چې دنو بل ځای ته شفت کیږي، ځان له پکړې باندې کورونه نیسي. او په دغه ټیم کې چې دنو د مومندو نه گاډي روان دي، په دغه ټیم کې په زنانه ناس دي او ټیک ټاکران لګي د دینه ویډیوګانې کې چې د متاثرین خلک دي دغه ویډیوګانې کې او د چې په سوشل میډیا باندې اپلوډ کړي. ډیر د افسوس مقام دی چې دولت چې د موبایل ورسره دي او د چې دغه زنانه ویډیوګانې کې چې کم زنانه چې دنو چرته د کور نه هم بارته نه دی وت، چاول مخ نه دی لیدل، چاول خپې نه دی لیدل، چاول لاس نه دی لیدل. او هغه زنانه چې دنو داخله کوس نن سپکې سوشل میډیا په وجه باندې په ټیک ټاک چې د دې ویډیوګانې ډیر زیات چلیږي. یار ما ولې درځي خو ډیر زیات خپه کړم چې ولې داسې زموږ پښتانه کې مون په خپل پښتاني او په خپل غیرت او په خپل زنانه چې دنو غیرت کو، نو موږ ته پته راکنه چې د بل زنانه باندې هم چې دنو خلک خپه کیږي. موږ ټول پښتانه د باجوړ ټول پښتانه دي، په هغه باندې وس سخت وخت راغلی خو موږ دغه نه غلطه پیدا خلو ځان په سوشل میډیا باندې د وایرل کولو کوشش کوو. یار د سټه به تاسو تصویر کاری ما به ته هم چې دنو دا ان کړه وي او ځکه چې زمونږ خپل زنانه دي، زه په خپل زنانه باندې خپه کیږم، نو دسی د بل زنانه هم وي هغه په هم خپه کیږي، ځکه چې یو زنانه چې د کور نه بهر ته خلک وباسي او هغه په بولقه کې وي. نو څنګه چې دنو ته هغه زنانه نه ویډیوګانې کې دغه ورونه دا ویډیوګانې وګوري، دغه پلرونه دا ویډیوګانې وګوري، نو هغه بسوي. نن چې دنو هغه باندې ډیر سخت وخت راغلی په باجوړ کې حالات ډیر زیات خراب دي. الله پاک دې درې مخلوق تباہ او برباد کړي کنه، دا ټول سیستم دی وران کړی دی ځکه چې فوجي اپریشن په شروع دی. تاسو ته پته ده درې مخلوق ز سات چاته یم، تاسو په کمنټ کې ضرور ولیکئ ملګرو. دا خلک چې ده کنه نو دوی بیخي ناجایز راغستې ده زموږ په پښتنو باندې د باجوړ تباہ او برباد کو. هغه خلک چې دنو زنانه چې دنو کونډې کړي، زنانه چې دنو سرتورې کړي، هغه زنانه چې هغه چرته د کور نه دی راوتی، نن چې دنو هغه په ټیک ټاک باندې چلیږي. دا صرف د دې حکومت د وجه نه د درې مخلوق د وجه نه ملګرو. ډیر د افسوس مقام دی کنه که چرته په موږ ویډیو جوړو نو موږ ته هم دمکیانې راکړی کیږي. ډیر د افسوس مقام دی چې زمونږ پښتانه چې دنو پار دی کې ځای کې بے عزت کیږي، چې چرته د سخت وخت راشي نو بیا زموږ پښتانه ورمخ ته او چې کله راحت وي کنه زموږ په پښتنو باندې اپریشن کیږي ملګرو. اوس په باجوړ کې حالات مکمل خراب دي او خلک چې دنو کډي اغستې دي او زمونږ ماشاءالله ټیک ټاکران ورونه چې دي نو هغه ته ویډیوګانې کې خپل ځان په وایرل کوي. چې څومره کسان زما دا ویډیو د کسان ته ورسوي چې چرته هم داسې مکوئ کنه، تاسو پردو زنانهونه ویډیوګانې کوئ. هر سړی چې په خپل زنانه باندې خپه کیږي، هر سړی چې زما زنانه چې دنو په پرده کې ملګرو. نن چې دنو هغه ټیک ټاکران لګي، هغه زنانه چې دنو بے پرده کوي، هغه زنانه ویډیوګانې په ټیک ټاک باندې ورچې وایرل کوي، خپل ځان چې دنو وایرل کوي ملګرو.